د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او پیرزوینې. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه له پیله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې ویې پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ، څو یا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي، نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو. وایم شین چای د تورې ګوړې، ورسره د غنمو نینې غوړې پړې، او د چنارګل خبرې لکه د شاتو د غوړیو غوړې پړې. واه خیالي کور دې لغلی ډک شه، منم دی. یاره چنارګله، په دې کلي کې یو ته او یو خیالي په ژوند پوهېږئ، هم خو لکه چې هسې تش کدواني وه. نه تو به ولې تش کدوې، سم دم احمد خان مصیبت خان. چنارګله وای واچوه پنجه، دا همت مصیبت ډېر ښه سره لګېږي. غلی شه خیالي، ویښه دې خوب زنګئ، تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکئ. هوا خود ورکوم، د موټر ټایر ته چې هوا ورنکې موټر منډه نشي وهلی. همداسې چې خبرو ته هوا ورنکې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کېږي. خیالي ګله، نو دا ځلې ته پنجه کچې شپاړس شي. وملیدې د هوا خبرې مو کولې، زما ښاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وهي چکرې، د چنارګل په ژرنده شي لرې وبرې. هغه دی ویې ګورئ، د ژرنده د بام په سر کېناستې. دا خو زما سلام ته راځي، پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم، خو یوه خبره شته. کومه خبره؟ هسې نه چې کوم ګیدړ بیدړې درنه وتښتوي. دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولی. پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولی شي، کوترې خو ورته نسوار هم نه دي. چناریا، زما خواته به اشارې نه کوې، خوله به د دې خوا نه راکږی، که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمیږي. ته راځه چنارګله چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سایل وکړو. همت مصیبت دې همدلته د مرچو پر څټه ناست وي. مخکې شه. همت خانه، ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در نه اخوا روان شول؟ رکیکه، دواړه بېغمباشه بنیادمان دي، په نه خبره خاندي راته. زما دومره حوصله نشته. خیر دی، حوصله ښه وي. همت خانه، که د اجازه وي یو خبره مې در سره یادوله. وایه امیده، څه دې ویل؟ دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري. ما وایي چې زه به یې در سره یاده کړم. ولې؟ څه خبره ده چې ګیله کوي؟ د چا باغ ته مې اور اچولی، که د چا شنه غنم مې ریبلي دي؟ نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي، خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی، ورته راځه. څه شي د خیر کار؟ ګوره، ته غوسه مه کوه، هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی، ته په نیمایي کې پټ شوی وي، بیا داسې مه کوه. امید ګله، دا وړې خبرې دي، دومره اندېښنه مه ورته کوه، کلیوال دې له مانه ګیلې نه کوي. سنګینه زویه، نام خدای دې وي، دا خو یې ډېرې تیږې راوړي دي. هو مور جانې، په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایږي. سنګینه زویه، په لاسو دې برکت شه. ښه و چې د کور جوړولو ته د تیږې راوړې، د هر کار پیل سخت وي. هو پلار جانه،
ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو. خپل کور مې ډېر ارمان دی سنګینه زویه. دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو. په خپل کلي کې خو باید دا دی چې کور ولرو. انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره. یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ. زویه د ملایکو په وزرو پټ شي. دعا خو به شپه ورځ درته کوو، خو یوه خبره به زما منې. په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟ په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و، نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و، د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و. بېغمه اوسه مور جانې. دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو. د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو. الله دې مرستندویه اوسه سنګینه زویه. آمین. نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه؟ ملالۍ لکه چې چای راوړي. هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم. هغه ده راغله او چای هم راوړ. سنګې لالا چای مې راوړ، همدلته کېدم. نه ملالۍ راځه دلته یې راوړه. ښه ده لالا. ملالۍ لورې په دې تیږو کې ورو ورو راځه چې پښې دې په تیږو کې خوږ نشي او چای هم درنه توی نشي. ښه ده مورې، تیږو ته مې پام دی. ښه ده چې ملالۍ لورې چای همدلته کېږده. ښه ده پلاره. اوهو ملالۍ لورې دا پیالې دې څنګه د رخت په ټوټه پټې کړي دي؟ ویرېدې چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟ دا مې له مچانو پټې کړې. ښه له مچانو نه؟ هو هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته میکروبونه وړي. وی جار دې شم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنګینه زویه تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو. ښه ده مورې. ملالۍ خورې په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟ خو ښکلی جوړ کړئ او زما نانځکو ته به خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟ زما نانځکو ته به وړه کوټه جوړوي. نو نانځکې په کوټه څه کوي؟ وی نانځکې به پکې لوبوم، سندرې به ورته وایم. امیده زویه دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟ مورې د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په د کونج کې یو ځای جوړوم. خو ګوره مورې یو کار به ته هم کوې. وایا مور دې ژر شه، زه به څه کوم؟ چې کله ترکاري پخوې نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدې چې تیتانوس او یا نورې ناروغي ترې پیدا نشي. ښه په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم، خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم. کومې خبرې ته؟ زویه اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکي شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغوي دې تڼاکي وو. کاش که بیا مې لاسونه تڼاکي شوي وای. وی زوی جانه خدای دې نه کوي، دا رقم خبرې ولې کوي؟ ته اندېښنه مه کوه، هغه ورځ چې د ورغوي تڼاکې راټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې راټکورې کې. ښه دا خبره ده. هو مورې شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي. اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویه. دا څه موده کله لرګي ماتوي کله په ځمکه کې کار کوي، لاسونه دې پکې پاخه شول. لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوه له څانګې راشکوم. امین زویه، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وي اورېدلې. د امید مورې داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه وه اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي. د امید پلاره ستړی مې شي. ژوندی اوسې. د امید پلاره کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد په هر څه کې برکت وي. وپوهېدې؟ یاره په دې کې خو هېڅ شک نه لرم. دومره صفتونه مې نو مه کوئ، هسې نه چې وزیر یې وکړم او د توتي غوندې والوځم. نه زویه د توتي غوندې به نه الوځې، بیا زنګلو ته درپسې نه شو درتلی. رښتیا زویه بله خبره مې کوله. وایه پلاره څه دې ویل؟ همت خان ته دې نصیحت وکړو که نه؟
پلاره نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه. ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟ څه ووایم زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشې ټکول دي. ښه چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي. نه پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتمبه بني ادم دی. مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوښ خفګان جوړ شي. یاره چنارګل او همت خانه زه خو وایم همدغه تیږه به سمه وي. بس نو چنارګله تیږه ګزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي. نه اول دې خیالي ګل ګزاره کي. سمه ده ته راکه زوی لوی کې ډېره درنده ده. د خیالي د تیږې د لګېدو ځای مې په نښه که. اوس نو چنارګله ستا وار دی. صبر چې تیږه راواخلم. ګوره نو کور دې له غلې ډک شه. چنارګله تا نه خو خیالي لرې ګزاره کړه که نه. خود به یې لرې ګزاره وي زوروره د کوتر واګۍ خوړلې دي نو. ښه راکه اوس نو زما نوبت دی. ولیدل چې د ټولو نه مې 1 متر لرې ګزاره کړه. منم دی ماته مصیبت ده بېګا دی لکه چې بیا د کلنګي چرت ور واخوړلې ده. هغه دی عاشق هم راغی راځئ نن ښې ټوکې پې کوو. یارانو مارانو څنګه سره خاندئ؟ یاران ماران پرېږده که په رښتیا عاشق یې دا تیږه ګزاره که. تصور چې زه د سلمانۍ بکس ورته کېدم دغسې 1 2 3 یاره عاشقه ولې شرمولم 2 متره تر چنارګل هم شاته پاتې شوې. خیالي درته ښه وایي نوم دې عاشق دی او زور دې د ټپوس هم نه و. خوله د سمه خوځوه د کلنګي چرګانو غله. نه عاشقه تو اوس په رښتیا په چا عاشق وې که هسې دې دا نوم هوایي ایښی دی. نو په تا یې څه؟ په ما یې ولې څه نه موږ په کلي کې داسې څوک نه پرېږدو چې نوم یې لوی او ښکلی په ځان ایښی خو ګوردا پکې نه وي. عاشقه خیر دی ورته ووایه چې کومه عاشقي دې کړې وي خیالي ته یې ځواب ورکړه که نه. مه مې ځوروئ وایم د دواړو په عاشقي مې نه ده کړې. نه دا خبرې نشته وایم ښه پرېمانه عاشقي کړې ده خو اوس هسې ځان تېر باسي. یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېرۍ مین و مایده ډول به یې ورته واښه بیا کوم دیو ورپسې راغلی و د دیو له ډاره د خوشحال خیلو کلي ته راوتښتېده. یاره وایم که رښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک شه. وایم مبارک نه مبارک دی تاسې او دی د عاشق د سلمانۍ بکس. کور دې د غلې ډک شه چېرته لاړې ودرېږه. درنو دوستانو تاسو واورېدل چې سنګین د خپل نوي کور د جوړولو لپاره ډېره خواري کوي او زه چې کله هم د سنګین زحمتونه وینم وایم شپه نه خوب بدل کړه منزل نه کاروان بدل کړه د بریالیتوب جذبه په ځان کې ساته ځکه چې که قسمت نه بدلیږي خو وخت ضرور بدلیږي. هیڅ کله زحمت او خواري بې ګټې نه وي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او کورنۍ د صحت خیال ساتئ. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.